چارلس د پیرس بادشاه سره سره د هغه ملک یو ډیر غټ ساينسدان هم وي، خو هغه د جادوګرانو او فقیرانو نه ډیر سخت نفرت کوي او هغه په خپل ملک کې اعلان کړی چې که چا هم په دې ملک کې جادو وکړو او یا د چانه سوال وکړو نو د هغه نه به سر قلم کول شي. خو د هغه دا فیصله د ټول ملک او خاص کر د هغه د لور لپاره ډیره ګرانه ثابت شي. یو ورځ د یو بل ملک نه د هغه ملک ته یو فقیر راشي. هغه فقیر ډیر زیات اوږه شوی وي، په دې وجه هغه د یو کور دروازه وټکوي او یو هلک راوځي. فقیر هغه هلک ته د روټۍ راوړو لپاره وایي. د هغه هلک مشر ورور فقیر لا روټۍ راوړي، خو دا خبر ډیر زر کینګ چارلس ته ورسي او کینګ چارلس د هغه فقیر د سر قلم کولو حکم ورکړي. هر کله چې سپایان فقیر راولي او د هغه په مړی توره کیږي نو فقیر مخ اسمان ته کړي او الله ته فریاد شروع کړي. څو ورځې پس د کینګ چارلس لور پیدا شي او په محل کې ټول خلک ډیر زیات خوشاله وي. خو هر کله چې ماښام شي نو د باچا لور نه لومبړه جوړ شي. ملکه چې دا هر څه وویني نو ډیره زیاته پریشان شي او بادشاه خبر کړي. بادشاه ملکې ته وایي چې د دې خبرې هیڅ چاته پته ونه لګي او دغه شان هغوی دا خبره د ټولو خلکو نه پټه وساتي. خو لږ وخت پس شهزادي لوی شي او هغه اوس په محل کې ډیره زیاته تنګ وي او هغه ځنګل ته تلل غواړي او هلته د نورو ځناورو په شان آزاد ژوند تیرول غواړي. یو ورځ چې کینګ چارلس او ملکه د محل نه بهر تللی وي نو ماښام شي او شهزادي نه لومبړه جوړ شي او هغه د محل نه بهر ځنګل ته لاړ شي. د ځنګل ټولې لومبړې هغې ته راغونډې شي او د ټولو لومبړو شهزادي ډیره زیاته خوښه شي او د لومبړو سردار په هغې ډیر زیات مین شي. د لومبړو سردار او ټولې لومبړې شهزادي خپله ملکه جوړ کړي او دغه شان شهزادي د خولې نه چې کم لفظ وزي هغه د لومبړو لپاره قانون جوړ شي. شهزادي په ځنګل کې ځناورو سره ډیره زیاته خوشاله وي او هغه اوس هر شپه ځنګل ته راځي او دروازې په محل کې ژوند تیروي. یو ورځ چې شهزادي په ځنګل کې روانه وي نو زمری راشي او د هغه هم شهزادي ډیره زیاته خوښه شي او زمری هغې ته وایي چې زه تا د دې ټول ځنګل ملکه جوړول غواړم. خو شهزادي هغه ته حقیقت بیان کړي چې زه دروازې انسان او د شپې لومبړی یم. زمری هغې ته وایي چې ما ته هیڅ اعتراض نشته او شهزادي ځان سره خپل غار ته بوزي. هر کله چې سحر شي او زمری د غار نه بهر لاړ شي نو شهزادي نه یو ښکلې جینۍ جوړ شي. کله چې زمری واپس راشي نو هغه شهزادي ته ډیر زیات غوسه شي. خو شهزادي هغه ته وایي چې ما ته د ټول حقیقت نه خبر کړی وي چې بهرحال زمری هغې ته څه ونه وایي او چې څنګه د هغې نه دوباره لومبړه جوړه شي نو هغوی دواړه ځنګل ته د سیل دپاره روان شي. د هغه ملک څه خلک بادشاه ځنګل ته د شهزادي د تلاش دپاره رالیږلي وي. هغه خلک چې زمری او لومبړه وویني نو په لومبړه د هغوی شک راشي ولې چې د هغې مخ د شهزادي په شان وي. بل طرف ته د یو بل ملک نه شهزاده اکبر راغلی وي او هغه بادشاه ته وایي چې زه د خپلو جادویي طاقتونو په ذریعه شهزادي فردوس معلومولی شم. خو بادشاه هغه ته وایي چې زه په جادو یقین نه ساتم او دا هر څه دروغ دي. شهزاده بادشاه لا چیلنج ورکړي او بادشاه ته وایي چې که چېرې ما شهزادي را معلومه نه کړه نو ته به زما سر قلم کوې او که ما را معلومه کړه نو زه به شهزادي سره واده کوم. شهزاده اکبر ځنګل ته لاړ شي او هغه ته شهزادي د لومبړې په شکل کې د زمري په غار کې ملاو شي. شهزاده اکبر شهزادي ځان سره محل ته روانه کړي او کینګ چارلس لای راولي او هغه ته وایي چې د شهزادي نه د شپې لومبړه جوړیږي او دې ته یو فقیر خیرې کړی دی او شهزادي به اوس هله خکیږي چې هم د هغه فقیر زوی دې ته دعا وکړي. بادشاه یو ځل بیا شهزاده اکبر ته دا شرط کړي چې که چېرې د فقیر دعا اثر ونه کړو نو زه به فقیر قتلوم. شهزاده اکبر شرط قبول کړي او فقیر پسې لاړ شي.
هر کله چې شهزاده فقیر راولي نو بادشاه فقیر ته هم وایي چې کچرې شهزادي ستا په دوا ټیک نشوه نو زه به تا مړوم. فقیر شهزادي خواله لاړ شي او په هغې دم واچوي خو هغه ټیک نشي او بادشاه د فقیر د قید کولو اعلان وکړي. فقیر خلکو ته وایي چې زما دوا به 1 غنټه پس اثر کوي خو کینګ چارلس د هغه په خبره یقین نه کوي او د ملک ټول خلک د فقیر په مرګ ډیر زیات خپوي. 1 غنټه پس شهزادي د کمرې نه د انسان په شکل کې بهر راوځي او د شهزاده او د فقیر خبره رښتیا شي. بادشاه او د محل ټول خلک ډیر زیات خوشاله شي او بادشاه د فقیر نه معافي وغواړي او هغه لا په خپل محل کې یو اعلی عہده ورکړي او د شهزاده اکبر او شهزادي فردوس واده جوړ کړي. خو شهزادي اوس هم په خطر کې وي ولې چې د ځنګل بادشاه زمری په هغې مین شوی وي. هر کله چې د شهزاده او شهزادي واده وي نو زمری راشي خو شهزاده اکبر په زمری حمله وکړي او زمری په هغه ځای کې قتل کړي. د زمری د قتل کولو نه پس محل ته د لومبړو سردار او لومبړی راشي. د لومبړو سردار شهزادي ته وایي چې تا مونږ له دوکه راکړې ده، ته مونږه د ټولو لومبړو ملکه جوړه کړې او ستا هر لفظ مونږ د خپل ځان دپاره قانون جوړ کړو خو د دې هر څه باوجود ته انسانانو سره ملاو شوې او مونږ له دې دوکه راکړه چې په دې سره شهزادي هغوی ته وایي چې ما تاسو سره دوکه نه ده کړې، زه مجبور وم او د یوې خیرې په وجه زه د شپې لومبړه او د ورځې انسان وم. د لومبړې په شکل کې زما انسانانو سره ژوند تیرول ګرانو، په دې وجه زه ځنګل ته ستاسو خواله درغلی وم او هغه وخت زه تاسو سره ډیره زیاته خوشاله وم خو اوس زمانه هغه خیره ختمه شوه او زه یو عام انسان یم او زما ژوند تاسو سره په ځنګل کې تیرول ګران دي او زه ستاسو نه د دې هر څه دپاره معافي غواړم. خو لومبړی هغې ته وایي چې ته اوس زموږ ملکه یې او تا زموږ دپاره قانونونه جوړ کړي دي او ته به موږ سره ضرور د دې ځای نه واپس ځنګل ته ځې چې په دې کې فقیر راشي او په لومبړو دم واچوي او لومبړی د هغه ځای نه غلی روان شي. کینګ چارلس چې دا هر څه په خپلو سترګو وویني نو د هغه سترګې کولاو شي او هغه د مادي څیزونو سره سره اوس په روحاني څیزونو هم یقین کول شروع کړي او هغه خپله فیصله واپس واخلي او د فقیرانو او غریبانو دپاره په خپل ملک کې خاص وظیفه مقرر کړي. ګرانو کتونکو که چېرې ستاسو زموږ دا ویډیوګانې خوښیږي نو زموږ دا چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک او شیر کړئ چې زموږ را روانې ویډیوګانې تاسو ته په اسانه ملاویږي. شکریہ.